او نیکی هیلې احترامات درنو زده کوونکو، امید لرم چې ټول به روغ یاست. Most welcome to Gym Online Academy. Gym Online Academy د مایکروسافټ آفیس دوه میاشتني ټولګي ته ښه راغلاست. په دې هیله چې په دغه ټولګي کې ستاسې خپل مشکلات چې کوم د مایکروسافټ آفیس لرئ حل کړئ او بیا درته په راتلونکي کې کوم مشکل پیدا نشي. ټوټلی زمونږ دغه کلاس به د مایکروسافټ آفیس دوه میاشتې ډیوریشن به دوه میاشتې وي، چې په دغه کلاس کې به موږ او تاسې په مایکروسافټ ورډ، پاور پوینټ، اکسل او ځینې نورو موضوعاتو باندې څنګه کوو بحث لرو. نو لومړی پیل موږ د مایکروسافټ ورډ څخه کوو چې مایکروسافټ ورډ څه ډول پروګرام دی. ځکه چې هر کله مایکروسافټ آفیس موږ وایو نو لومړی ټوټلی موږ باید تاسې په مایکروسافټ ورډ باندې وغږیږو. سو راځو شارټ انټروډکشن کوو د مایکروسافټ ورډ. هغه نه وروسته بیا موږ او تاسې خپل درس ته ادامه ورکوو. نو لومړی موږ باید وپوهیږو چې مایکروسافټ ورډ اصل کې ویل کیږي څه ته. وایو چې مایکروسافټ ورډ 2016 دا څه ته ویل کیږي. نو د تعریف باید لومړی تاسې یاد کړئ چې مایکروسافټ ورډ اصل کې استعمالیږي د څه لپاره. داسې به ولیکو چې مایکروسافټ ورډ 2016 is one of the important office program and used for writing like magazine, whatever newspapers, books, and mostly used in offices for different purpose. داسې وایي چې مایکروسافټ ورډ 2016 چې دی دا د مایکروسافټ آفیس له یو له مهمو پروګرامونو څخه دی چې د لیکلو لپاره ډیر زیات استعمالیږي، لکه د مجلو د لیکلو لپاره، د خبرونو د لیکلو لپاره، د کتابونو د لیکلو لپاره. and mostly used in offices او اکثره دا ټول په دفترونو کې زیات استعمالیږي د مختلفو اهدافو لپاره. داسې څنګه ویلی شو. یا په بل عبارت باندې مایکروسافټ ورډ 2016 is a word processing programs which is used for documentation. یا موږ وایو چې دا ورډ پروسیسینګ پروګرام دی چې خاص د څه لپاره استعمالیږي، دا ډاکومنټیشن لپاره استعمالیږي. اصل کې what is documentation څه ته ویل کیږي. what is documentation ویل کیږي څه ته. یا what is word documentation داسې وایو چې دغه ورډ ډاکومنټیشن چې دی ورډ ډاکومنټیشن
word documentation means that's the معنی لري means collection of pages is called documentation. Word documents means collection of page د مجموعه د ورقو مجموعه د پیجونو د خپل څه شی دی documentations دي. بل وایي چې what is office automation د office څه ته ویل کیږي what is office automation office automation اصل کې ډیر څه ته ویل کیږي وایي چې the work done by computer is called automation. کوم کار چې د کمپیوټر په ذریعہ باندې ډن کیږي او سرته رسیږي دا د automation په نامه څنګه کیږي یادیږي. راځو وایو چې what is mouse. اکثره ځای کې چې وایي what is mouse اصل کې mouse څه ته ویل کیږي mouse چې د Microsoft Office user specialist دا له دې څخه اخیستل شوی دی Microsoft user specialist د دې څخه څنګه شوی دی اخیستل شوی دی. بیا it is an online certificate from Microsoft company Windows 7 plus Windows 2007 mouse یعنی mouse چې د Microsoft Office specialist is also online certification there یا Microsoft will use for calculation to 20%. This is why to Microsoft Word is used Microsoft Word is used for calculation 20% یعنی 0% Microsoft Word دا هم د calculation لپاره او محاسبې لپاره څنګه کیږي استعمالیږي. اصل کې موږ تاسو د Microsoft Word په definition تر اوسه غږیږو وایي چې the Microsoft Word extension is extensions are the Microsoft Word extension چې دی هغه مسترکم کوم دي extension اصل کې ډیر د کمپیوټر دا هغه دی چې کمپیوټر ور باندې څنګه کیږي پیژندل کیږي. کچېرې موږ تاسو دلته وګورو د دې خپل extension دی .docx د پرمویرا خپل extension دی د دې اکس خپل extension دی د فوټوشاپ خپل extension دی د سب 2000 Autodesk design review د ریویټ خپل extension د SketchUp خپل extension دی Camtasia Studio د هر یو خپل extension لري یعنی د هماغه extension په واسطه دا څنګه کیږي پیژندل کیږي. کله چې زه د extension چې دا بدل کما او دا ورته زه mp3 کما نو اصل کې ډیر دا به ما سره په غږ باندې بدل شي نور به کار نه کوي خو هغه آیکن چې د هغه به شي ته موزیک ته څنګه شي چینج شي. نو د دې extensions شته داسې وایو چې د Microsoft extension چې د Microsoft Word هغه Microsoft Word 2010 نه تر 2014 پورې د extension شو بیا د دې نام تر 2014 پورې د extension چې هغه موږ سره .docx دی دا د موږ سره extension دی .docx او د Microsoft Word
مایکروسافټ ورډ 2003 نه تر 2007 پورې د ایکسټنشن چې موږ سره دی هغه ډي او سی دی موږ سره اصل کې ډېر دا موږ سره د ایکسټنشن دی نوټ کې موږ باید داسې ووایو چې دغه ډي او سی ایکس د 2014 ایکسټنشن چې دی کناټ اوپن ان ډي او سی دا د 2014 او 2014 او 2010 فایل چې دی په 2003 او 2007 فایل کې دا څنګه کېږي نه خلاصېږي مګر د 2003 او 2007 فایل یو ورډ فایل چې دی هغه په 2014 او 2014 او 2010 ورژن کې تاسو څنګه کولی شئ خلاصولی شئ له دې نه وروسته بیا موږ ورژن اف مایکروسافټ ورډ چې دی آفیس هوم ان بزنس 2010 دی آفیس هوم ان سټوډنټ 2010 دی آفیس پروفیشنل 2010 دی آفیس پروفیشنل academic 2010 day office standard 2010 day office mobile 2010 day office starter 2010 دا موږ سره ورژن اف مایکروسافټ ورډ دی سو دغه زمونږه د نن ورځې درس هغه پیلو انشاءالله راتلونکی درس په زمونږه په انسټالیشن اف مایکروسافټ ورډ کې وي تھینک یو ډیره زیاته مننه امید ده چې دغه درس در سره یاد کړئ کتابچو کې ولیکئ او هغه نه بعد بیا پریکټس کړئ تھینک یو ویری مچ